السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا اهلا وسهلا. ارحب بكم جميعا. عربي انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه کې که غواړئ عربي یا انګلیسي زده کړئ یوټیوب کې زموږ عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب دا د زنګ علامه کلیک کړئ آل اوکې کړئ او فیسبوک کې زموږ عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. یا لا پیلو عربي انګلیسي زر جملې په پښتو ژبه شپږمه برخه. یو پنځوسم لقد كان حديث جيد معك. لقد كان حديث جيد معك. تا سره می ښه بنډار یا ښه مجلس و، یعنی تا سره می ښې خبرې وکړې یا تا سره د خبرو کولو څخه خوشحاله سوم. دا ټولې معنا ورکوي. انګلیسي جملې دي دا ژباړل شوي دي. انګلیش کې موږ کومه څه وایو؟ It was nice to talk with you. It was nice to talk with you. In Arabic لقد كان حديث جيد معك. لقد كان حديث جيد معك. It was nice to talk with you. تا سره می ښه بنډار یا تا سره می ښې خبرې وي، تا سره می ښه مجلس و. لقد كان معنا پښتو کې هو بعضې ورونو ویلي چې لغت په لغت بعضې معنا کوو، چیرته چې امکان لري هغه موږ معنا کوو. لقد كان و معنا ورکړه. حدیث معنا مجلس، خبرې، بنډار. جید ښه. معک تا سره، معک تا سره. لقد كان was it was. كان حديث talk. حديث معنا talk مجلس، خبري. جيد معنا nice good. معك with you. معك with you. لقد كان حديث جيد معك. تا سره می ښه مجلس یا بنډارو. It was nice to talk with you. دویم أنا في طريقي. أنا في طريقي ذا په لاره یم. I'm on my way. أنا في طريقي I'm on my way. ذا په لاره یم. أنا معنا ذا I. انګلیش کې فی معنا په، فی په. on. طریقی معنا لاره، زما لاره، زما لاره یعنی زه په لاره یم. on my way طریقی. انا فی طریقی زه په لاره یم. I'm on my way. بل اغرب عن وجهي. اغرب عن وجهي دا هغه اصطلاح ده چې موږ کله غوسه یو چاته وایو له مخې مې ورک شه. عربان وایي اغرب عن وجهي. Get out of my sight. انګریزان وایي get out of my sight. Get out of my sight. لمخې مې ورک شه، لمخې مې ورک شه. اغرب عن وجهي. اغرب عن وجهي لمخې مې ورک شه. Get out of my sight. خبل من هو شاعرك المفضل. من هو شاعرك المفضل. ستا د خوښې شاعر څوک دی؟ ستا د خوښې شاعر څوک دی؟ من هو شاعرك المفضل. انګلیش کې وایي Who is your favorite poet? Who is your favorite poet? poet معنا شاعر ته وایي. من معنا څوک، من څوک. هو معنا هغه. شاعرك ستا شاعرك د عربي کې یو په یو معنا غلطه راځي. شاعرك ستا شاعر المفضل غوره نه. شاعرك المفضل ستا د خوښې شاعر. من هو شاعرك المفضل. ستا د خوښې شاعر څوک دی؟ Who is your favorite poet? Who is your favorite poet? In Arabic من هو شاعرك المفضل. In پښتو ستا د خوښې شاعر څوک دی؟ بل پنځوسم تعال بسرعه. تعال بسرعه معنا زر راشه، زر راسه. تعال بسرعه. انګلیسي کې موږ وایو come quickly. come quickly. عربي کې تعال بسرعه. تعال راشه، بسرعه زر. تعال بسرعه زر راشه. come quickly. come quickly. in Arabic تعال بسرعه زر راشه. come quickly. بل لماذا تأخرت. لماذا تأخرت ولدي ناوخته کړ. والدي ناوخته کړه. والدي ناوخته کړه. لماذا تأخرت. Why are you late. Why are you late. Why are you late. لماذا تأخرت. لماذا ولي تأخرت تا ناوخته کړه. لماذا تأخرت ولدي ناوخته کړه. بل وپنځوسم أشكركم على دعوتكم لنا. أشكركم على دعوتكم لنا. ستا له دعوت څخه مننه. ستا له دعوت څخه مننه. لنا زمونږ لپاره خو دا مې دلته نه ده لیکلی. یا مونږ ته ستا له دعوت څخه مننه. لنډه معنا یې داسې راځي. Thanks for inviting us. یعنی د بلنې له دعوت څخه مننه.
اشکرکم معنا زه مننه کوم علی دعوتکم له دعوت کولو نه لنا زمونږ لپاره، یعنی زمونږ ته د بلنې څخه ډیره مننه ستاسو څخه. Thanks for inviting us. Thank you for inviting us. اشکرکم زه مننه کوم علی دعوتکم د بلنې څخه لنا زمونږ د بلنه ستا له دعوت څخه مننه، یعنی دلته اشکرکم جمع ده ستاسو له دعوت څخه مننه. thank you. ها بل لا تمزح ټوکې مکوه، لا تمزح ټوکې مکوه. stop kidding انګلیش کې stop kidding. لا تمزح لا معنا نه منفي نفي لپاره، لا تمزح ټوکې مکوه. مزح ټوکې، تمزح ته ټوکې کوي، لا تمزح ته ټوکې مکوه. stop kidding in Arabic لا تمزح in پښتو ټوکې مکوه. بل کیف هو الوضع حالت څنګه ده، هر څه څنګه دي، حالات څنګه ده یا وضع څنګه ده یا هر څه څنګه دي. how is everything دا جملې انګلیش دي خو موږ عربي ته اړولي. how is everything حالات څنګه دي. کیف هو الوضع هر څه څنګه دي. how is everything in پښتو سے هر څه څنګه دي، حالات څنګه دي. in Arabic كيف هو الوضع how is everything. بل اخري بل نحن نحب بعضنا البعض معنا مونږ دواړه یو بل سره خوښو. دلته خوښول په معنا انګلیش کې like راځي. we both like each other like معنا دلته خوښولو ته وایي، هغه مینا نه ده. خو مینا انګلیش کې مینا او دا like کلمه عربي کې یو استعمالو. نحن نحب بعضنا البعض موږ یو بل سره مینا لرو، یعنی خو یو بل خوښو. نحن نحب بعضنا البعض موږ دواړه یو بل خوښو. we both like each other. که جملې مو یادې شوي سمه ده، ګینې دا یو تکرارو. let's practice it again. تکرار کوو دا جملې دومره راځي. لقد كان حديث جيد معك تا سره می ښه بنډار یا ښه مجلس و، یعنی تا سره می ښې خبرې وکړې یا تا سره د خبرو کولو څخه خوشحاله سوم. دا ټولې معنا ورکوي. انګلیسي جملې دي دا ژباړل شوي دي. انګلیش کې موږ کومه څه وایو. it was nice to talk with you. in Arabic لقد كان حديث جيد معك. لقد كان it was كان حديث حديث معنا talk مجلس خبري. جيد معنا nice good. معك with you. لقد كان حديث جيد معك تا سره مې ښه مجلس یا بنډارو. it was nice to talk with you. دویم أنا في طريقي ذا په لاره یم. I'm on my way. أنا في طريقي I'm on my way ذا په لاره یم. أنا معنا ذا، I انګلیش کې في معنا په on. طريقي معنا لاره، زما لاره یعنی ذا په لاره یم. on my way طريقي. أنا في طريقي ذا په لاره یم. I'm on my way. بل اغرب عن وجهي دا هغه اصطلاح ده چې موږ کله غوسه یو چاته وایو له مخې مې ورک شه. عربان وایي اغرب عن وجهي get out of my sight. انګریزان وایي get out of my sight. له مخې مې ورک شه. اغرب عن وجهي له مخې مې ورک شه. get out of my sight. قبل من هو شاعرك المفضل. ستا د خوښې شاعر څوک دی؟ من هو شاعرك المفضل. انګلیش کې وایي who is your favorite poet. poet معنا شاعر ته وایي. من معنا څوک. هو معنا هغه. شاعرك شاعرك عربي کې یو په یو معنا غلطه راځي. شاعرك ستا شاعر المفضل غوره نه. شاعرك المفضل ستا د خوښې شاعر.
من هو شاعرك المفضل؟ ستا د خوښې شاعر څوک دی؟ Who is your favorite poet? Who is your favorite poet in Arabic? من هو شاعرك المفضل in پښتو ستا د خوښې شاعر څوک دی؟ بل پنځوسم تعال بسرعه. تعال بسرعه معنا زر راشه، زر راسه. تعال بسرعه انګلیسي کې موږ وایو come quickly، come quickly. عربي کې تعال بسرعه، تعال راشه، بسرعه زر، تعال بسرعه زر راشه. come quickly، come quickly in Arabic تعال بسرعه زر راشه، come quickly. بل لماذا تأخرت؟ لماذا تأخرت؟ ولدي ناوخته کړ، والدي ناوخته کړه، والدي ناوخته کړه. لماذا تأخرت؟ Why are you late? Why are you late? Why are you late? لماذا تأخرت؟ لماذا ولي تأخرت تا ناوخته کړه، لماذا تأخرت ولدي ناوخته کړه. بل وپنځوسم أشكركم على دعوتكم لنا. أشكركم على دعوتكم لنا ستا له دعوت څخه مننه، ستا له دعوت څخه مننه. لنا زمونږ لپاره هدا من دلته نه ده لیکلی، یا مونږ ته ستا له دعوت څخه مننه لنډه معنا یې داسې راځي. Thanks for inviting us یعنی د بلنې له دعوت څخه مننه. أشكركم معنا زه مننه کوم على دعوتكم له دعوت کولو نه لنا زمونږ لپاره، یعنی زمونږ ته د بلنې څخه ډیره مننه ستاسو څخه. Thanks for inviting us. Thank you. Thank you for inviting us. أشكركم زه مننه کوم على دعوتكم د بلنې څخه لنا زمونږ د بلنه، ستا له دعوت څخه مننه. یعنی دلته أشكركم جمع ده ستاسو له دعوت څخه مننه. Thank you. ها بل لا تمزح. لا تمزح ټوکې مکوه، لا تمزح ټوکې مکوه. Stop kidding انګلیش کې stop kidding، stop kidding. لا تمزح، لا تمزح، لا معنا نه منفي نفي لپاره. لا تمزح ټوکې مکوه، مزح ټوکې، تمزح ته ټوکې کوي، لا تمزح ته ټوکې مکوه. Stop kidding. Stop kidding in Arabic لا تمزح in پښتو ټوکې مکوه، ټوکې مکوه. بل كيف هو الوضع. كيف هو الوضع حالات څنګه ده، هر څه څنګه دي، حالات څنګه ده یا وضع څنګه ده یا هر څه څنګه دي. How is everything. How is everything دا جملې انګلیش دي خو موږ عربي ته اړولي. How is everything حالات څنګه دي. كيف الوضع، كيف هو الوضع هر څه څنګه دي. How is everything in پښتو کې هر څه څنګه دي، حالات څنګه دي. in Arabic كيف هو الوضع، كيف هو الوضع how is everything. خابل أخيري بل نحن نحب بعضنا البعض. نحن نحب بعضنا البعض معنا مونږ دواړه یو بل سره خوښو، خوښو دلته خوښول په معنا انګلیش کې like راځي. we both like each other. we both like each other. like معنا دلته خوښول ته وایي، هغه مینا نه ده. خو مینا انګلیش کې مینا او دا like کلمه عربي کې یو استعمالو. نحن نحب بعضنا البعض موږ یو بل سره مینه لرو، یعنی خو یو بل خوښو. نحن نحب بعضنا البعض موږ دواړه یو بل خوښو. we both like each other.